أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ثابت دی په بیان کې و نصاب الذهبي نصاب د سرو زرو چې دی 20 مثقالا شل مثقال دی والفضة د سپینو زرو د نصاب چې دی 100 درهم 200 درهم دی د سرو زرو نصاب چې دی دا 9 تولې سره زر چې یو څوک ولري دا د سرو زرو د نصاب اندازه ده او د سپینو زرو د نصاب اندازه چې ده هغه بیا 2.5 تولې سپین زر کچا درلوده یا د دې قیمت درلوده دا د زکات اندازه ده دا د نصاب اندازه ده پر دغه چا باندې بیا زکات کیږي کل عشرة هر لس چې دی من هذا دیسه وزن دی 7 مثاقیل د 9 مثقالو یعنی هر لس د 9 مثقالو وزن کیږي فیجب واجبی ربع عشر څلرمه د عشر څلرمه دی ده یو حصہ چې راواخې لس حصې چې کښیر دی د دغه لسمې حصې دغه یوه د لسمه حصہ چې راواخې څلور ټوټې کې دغه یوه ټوټه څلرمه د عشر بلل کیږي معمولا وي دا که مهر سوي یعنی پیسې وي او تبرن ټوټه وي د سپینو زرو په دې دواړو باندې زکات کیږي و په کل 5 پارو 5 کې زاده چې زیات علی نصاب په نصاب باندې به حسابه په حساب باندې ده چې در 5 یعنی 15 دانې چې زیات شي هم د په خپل حساب باندې ده دغه اندازې د نصاب چې نور زیاتیږي بس حساب بره حسابي چارڅو زیاتیږي و يعتبر معتبري الغالب غالبوالي زیاتوالی و ان غلبك غلبه وك عقل غش خیرو که غربا وکه یقوم قیامت دی کې لا فی غیر ما نه پاغه کې مره چې در تیر سپاغو کې بیا دا رقم نه دی یوازې په دغه کې چې خیره کې پکشي الا بنیت مگر نه په نیت سره التجارت د تجارت عند په وخت کې تملکها د تملک د دی یعنی د مالک کېدو د دی بغیر الارث بیل میراث ته ګوره د میراث نه وي اذا وبلغ کورث د قیمت او قیمت نصابا د نصاب من احدهما یو د دیسه انفع نفع دی ورکند د اسرو زر او سپینو زر سره انفع للفقير چې نفع اخستل کیږي پای د من کیږي د پاره د فقیر و يجوز روادي د پور کول قیمت د قیمت ګوره د قیمت ور کول هم په زکات کې سیدي هم په اختر په سرسایه کې سیدي او هم په کفاره کې سیدي هم په عشر کې سیدي هم په نظر کې په دې ټول کې قیمت ور کول ګوره هغه شی دی دا غشي زکات باسي خو هغه شی حساب ورکه خو هغه حساب نه کور قیمت یا ورکه بسیدي دا په ورکول القیمت د قیمت دا روا دي په زکات په زکات کې والفطره په سرسایه کې د اختر والکفاره په کفاره کې والعشر په عشر کې والنذر په نظر کې شی د نظر کړی دي بس پیسې دی ورکه بسیدي والهلاك هلاك بعد الحول هلاك والی د مال ورسته د کالسه يسقط ساقطي الزکات زکات بحصته پس حصہ سره ګوره د چا څه پیسې مال درلودي خو کال پر تیر سلو د کال ورسته بیا نیمه هلاک سلو و زکات زکات چې په نصاب کې دی هغه اندازه زکات ورکي چې کم په نصاب کې دی لا عفو بعف باندې نه دی چې عفو سوی وي فتجب واجبیږي بنت مخاز د یو کال والا وشته ویل کیږي ان هلك كهلاك بعد الحول ورسته د کال څخه 15 یعنی من 40 د تلويش ګوره تلويش دانې درلودله په دغه تلويش دانو کې 15 دانې جن هلاک سول نو بیا به د چیز کې د دې سبب بنت مخاز ورکی وې زمو ملګری دي کې مستفاد او ګټه وسط الحول په میان کې د کال په مابین کې چې د څونه ګټه کړي دغه د مر سره ملګری کې بس دا پر دې باندې کال نه دي تیر سوی دا ګټه باندې به دا سوچ کې چې پر دا ګټه هم کال تیر چې بیا به زه د دې زکات ورکوم یا چې نصاب دی ولري پر هغه نصاب باندې کال تیر سنور چې د په ګټل دي چې په ګټي هغه هم بس په دغه زکات کې راځي هغه زکات به ورسره ورکوي یعنی پر هغه باندې کال تیرېدل نه غواړي الا نصاب و نصاب ته من جنس د جنس د مال والذهب او سرزر الى الفضه وسپینو زرته سرزر د وسپینو زرته ورګټ کې والعروض سامان الیهما و د غسپینو زر وسرو زرته ورګډول چې نور سامان پروت بل قیمتي په قیامت سره ګوره سرزر پراته دی څه نور پیسې پراته دي بس د سره قیامت کې دواړه په قیامت سره ګټ کې کده نصاب اندازه سو زکات ورکي یا سرزر په وسپین زر دواړه پراته دي وای سام یوازې د زکات اندازه نه کیږي ابل سپین زر هم یوازې د زکات نه کیږي سرزر هم نه کیږي خو دواړه چې په قیامت سره ګټ کې بیا د زکات نه اندازه جوړیږي نصاب جوړیږي بس سره ګټ دي کې ولی اتمام النصاب د پاره د پرکېدو د نصاب چې نصاب په پرس و نقصان چې دی په الحول په کال کې حدر دا پال لغو دی یعنی دا په دې کې حساب نشته
مباح دي. وجاز روا دي تقدیمها د مخه کول للحول حول کال یعنی کال نه دی تیر سوی د کال د مخه سوی څوک دی زکات ورکي د کال د مخه د 2 کالو زکات ورکي 2 کال د مخه چې 2 کال نه دی راغلی تیر سوی نه دی خو د زکات وسلا ورکي دا شی دی روا دی جواز لري دا او اکثر یا زیات ولنسبه د پاره د نصاب بو ډیر لذي نصاب د پاره د خاون د ډیر نصابو زکات پر وځي باندې ورکولای جواز لري بس د مخه در کال یعنی د مخه د کال د 2 د هر څو د مخه ورکولای زکات در روان وخته. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.